ژر اخریم یا نخریم دا زما ذاتي عمل دی. اسلام دا دی چې زه چاته تکلیف نه ورسوم، نو زه ژر اخریم ولیکن دې مسلمان نه مې خراشم، د مسلمان زړه ته تکلیف نه ورسوم. هغسې ورته وایي هغه عالم، هغه ورته په خدا دل رسول الله مې خراشي، په خدای قسم د مسلمان زړه خو نه زیری، د رسول الله زړه ته تکلیف ورسوي، د رسول الله زړه زیری، د رسول الله زړه زخمي کوي. ما مخکې د فعل چې کوم نوجوان دا په نر پر دې مخ باندې راکشي، په خدای قسم ظاهرا د ده پر مخ دی، په باطن کې د رسول الله پر زړه باندې راکشي چې هغې د دې امت په خاطر باندې څوک او د امت نن د هغې سره کومه وفا ده. د امت سره نورې ټولې دښمنۍ په آپس وې، د امت نوجوانانو د امت نوجوانانو نن په کوم شکلونه جوړ کړي دي، او د امت نوجوانانو نن د پیغمبر علیه السلام دښمني په مخ اخیستې ده. نو ما درته ویل چې بس دی ډېره وسوه، راسئ الله تعالی ته توبه وباسئ پر دې خپلو اعمالو باندې، د خپل رب سره صلح وکئ، د خپل رسول او د خپل نبي سره وفا وکئ چې سبا د قیامت په میدان کې هغوی ستا د شفاعت بندوبست وکړي، چې سبا د قیامت په میدان کې ستا د هغې د حوض کوثر اوبه په نصیب سي، چې سبا د قبر توره کنده ستا دپاره د جنت یو منظره سي، او چې د هغه رقم نکر و منکر تاله راځي هغوی په حالت د خوشحالۍ کې، په حالت د رحب او د اوسایي کې او د شفقت کې ستا سره حساب و کتاب کوي. نو توبه مې نه وکړه، آخر به کله توبه کارو، آخر به د خپل رب سره کله صلح کوو، آخر د خپل رب سره کله قرب و نزدېکت طلبوو. نو په دې خاطر باندې د خپل رب سره توبه کول